الو یاره دا سورلۍ ولاړه ده او زما ورځمه سینه بل څوک یې رانه اوچته نه کړي. نن سبا خو داسې وخت دی ګاډو والا والله که صبر کوي ګنټه ورته مونږه تېره کړه ورځمه مړه. باقي ګاډي به په لاره ډک کړو د خیر هفته انشاءالله. استاد جي مخکې سیټ کې څوک شته؟ نو بس کاکا ما ته خو پکې څوک نه ښکاري او که تا ته ښکاري شاته کښېنه. استاد جي ډېر ګپي که نه. استاد جي نن سبا مزدورۍ څنګه دي؟ کاکا بس مزدورۍ خو ټولې خرابې دي. سورلۍ مرلۍ نه وې ډکې ما یې راشه په لاره به یې ډک کړې. د اختر ورځې شپې دي که نه بس ما یې راځه سورلۍ او په لاره کې وخېږئ. ښه دې وکړه ښه دې وکړه ځکه په لاره باندې سبا سورلۍ ډېرې دي ځکه چې د اختر ورځې دي ځای په ځای سورلۍ ولاړ دي. بخیر ماما بخیر ماما چېرته روان یې؟ څنګه چل دی؟ خیر دی. زه خو دې ګندو ته ځم هلک. ګندو ته خو زه هم روان یم. مسلمانانو ګاډي ته خو راوخېږئ که نه نو مړې ژوندي به په لاره کوې که نه او که نه یار د اختر ورځ ده مونږ د سورلۍ ولې خرابه وې؟ حاجي استاد جي دا دې خېجو. اوهو یار تا سړی خو پېژنګلو دی اوس په د کریم ورکول غواړي. دا څه په لانجه وختو د ده کری به مو ورکوو. اما نور کور کې خیر دی؟ او بچی خیر دی مړي ژوندي ډېر زیات دي هغې پسې روتي وو. زه خپله مې هم ترور کر روان یم ماما. ښه دې وکړل خو رټه دا مړی ژوندی په کار دی. په کار نه ثواب دی پکې مړې ژوندي خو ورکې په ورځ د قیامت به ګوره که دا رښتې مشتې پرېښو دا رشته به چغې وخي چې زه یې پرېښې یم نو دا ښه شی دی ښه مړې ژوندي ښه شی دی ثواب دی پکې. خېجه شاته خېجه. بخیر دی څنګه چل دی؟ الله م خوشحاله کړه داسې په اتفاق روتي یې یار. تاسو چېرته ځئ؟ موږ هم دې ګندو ته ځو. موږ هم دې منډۍ ته روان یو. ټیک شو ټیک شو الله م خوشحاله کړه. او دا څه بجاهه وخت یار د دې ټولو کری به اوس ورکوو. دا ټول پېژنګلو دي قریبا ټول زه ورکوم دا به څنګه چل کېږي یار. دا یو خو م ځان سره راوخېجه او دا نور هم پېژنګلو دي اوس پر دوی کریم زه ورکوم دا به څنګه چلي دا خو دا ګرانه ګراني ده یار. دا د اختر زبرګه ورځ د خلکه مړي ژوندي کوي او مونږ د مزدورۍ لپاره خپل بچي پرېښي دي هلته ګاډې پردې دي که زماسې کېږي او که نه مالک به راپسې رنګونه کوي څه دې کړي او که نه هغه له خوا پیسې ورکول غواړي د دندې ګاډې دی یاره. دې ملګرو اډر ورسېده هلکه پیسې مه ورکوئ ښه زه ورکوم. نه نه زه ورکوم که نه زه ورکوم یار. پرېږده سره زه پیسې ورکوم ته پرېږده ولې پرېږده مړه زه ورکوم ته پرېږده ولې پرېږده زه ورکوم پرېږده پرېږده لکه جیب کې ګوتې مه وهئ ټولو کړی زه ورکوم. ته پرېږده خو رټه زه پیسې ورکوم ها پرېږده. یاره داسې کار دی که نه دا 100 روپۍ والی او ځان له پې یخې ګنډېرۍ راوالې ټول به یې وجوې تاسو خو د یو بل په تمه یې ما نه لکه تاسو سورلۍ خرابوئ کوشۍ مړه کوشۍ وایي د یو بل ته ګوله راګوله جیبونو ته زه ورکوم او زه ورکومه پاسې کوزېږئ. بس یو ټک سپری په ځان زه راچومه یخسن ته ور وام او به ځو لکه د خدای تعالی اقربه د اختر ورځ د مانځه ټیم دی جمع تیاره خو بس ده. هغه ته به م وغم ځان ته بوځو سپری به م په ځان وکړو. ولې ښه حساب دی؟ هلته ته وګوره پیسې حساب دی مانځه له ځې نه بس ځو که داسې ورځم ټوپۍ لږ راخلم. ښه داسې کار دی د اختر سهار دی هغه زما سپری چا وړې وه ما یې سپری هم لږه راوړې چې یو ټک ټک په ځان وکړو. مړه د خدای خاطر وکړه د اختر سهار ته وګوره روژه خو مې دناسې سمه په سمه تېره نه کړله اوس د اختر سهار ته ګوره ستا د سوال ته ګوره په سوال بیا راغلی. یار شه که نه ما سره دم غم دی که نه. ښه صبر کوې صبر کوې روکا کړم زه راځم. دا دې واخلم بس لامبورې خو دې پې نه شم پردی سپری ته هم پرې نه هغه راویسته دونه په نیمه خوله ته اوس دا تاسې قمقل دی اوس ټوله د باندې وکړمه هره تکړه شه ناوخته دی ښه. خیر قاري صاحب اختر دی مبارک شه روژې ته راویې ماما داسې ولې اسکریم پسو دی ګپ لګو مختر دی مبارک شه روژې ته راویې برتونه مونځونه. خیر اختر دی مبارک شه روژې ته راویې برتونه مونځونه تراویح دی مبارک شه ډېره مننه څه شو هغه دی. خیر هلکه سپری دی ډېره مزېداره اختر دی مبارک شه روژې ته راویې برتونه مونځونه. اختر دی مبارک شه خیر مبارک خیر مبارک. روژې دی مبارک شه
خیر مبارک خیر مبارک تراویح دې مبارک شه. خیر مبارک خیر مبارک. یلکه دې سړي ته مې د اختر مبارکي ورکړه ویې اغوښتله، بیا مې ول د روژو مبارکي ورکړه هغه یې هم واغوښتله، بیا مې چېرې د تراویح مبارکي ورکړه سړی تک زیړ شولو. نو زیړېده به نو یوه تراویح نه ده کړې. یاره اشنا بېروزګاري ډېره زیاته ده، کار نه میلاویږي. داسې ته روزګار به شروع وکړو نو نه څه روزګار به شروع کړو، سبزی کار به شروع کړو. دته اوس ګوره سبزی کار څنګه شروع کې د خدای مسلمانه په شب قدر ډېری بازار کې چې تشه مخ هم نیسي نو 1 لک روپۍ کرې یې ده، نو هغه دوکانداران نشي ورکولی نو مو ته بیا څه ورکړو. ول تا ته کار چې خر ولاړ دی هغې کې به خرګاډي واچو سبزیو کې خرڅو. نو زما خر خو دونه لرې لرې نشي تللی که نه خو د شب قدر نه نه دي وتې. ماړه خر چا ستړی کړی دا داسې لاړ شو منډۍ ته سبزي راوړو راځه. لکه دا خبره خو دې ډېره روغه وکړه. سبزی پیاز ټماټر سپین ګوپیان کچالان دا سره سره ټماټر او مرچکي او سیب. یا لکه مونږ خو سهار نه راوتي وو، زه چل کو ځان سره یو شاګرد پیدا کولی چې راسره وګرځي، ستړي شو مونږ هم. اوهو مونږ هم داسې راشتې را باندې چې اوس پکې دا شاګرد هم نیسې نه سهار رسیم سبزي راچولې ده والله که خرڅېږي. دا خلکه خو سبزی کې ډېرې پیسې دي، مونږ خواړه څونه ګټل. ملګري پیسې هر څه کې شته خو چې اوس خرڅه خو شي که نه. دا خو سهار راوړي دا یې مازدیګر شو سبزي مې خرڅه نه کړه. ځه مړه که سبزي خرڅه شوه که نه خر خو مې بټګرام ولیده که نه. دا ولې لکه ته ولې ناست یې؟ یو خو د پلار په بوډاوالي کې داخل کې او اوس پاسېدی نه شي، دا ولې؟ استاد جي زه غر ته ختلی وم خشاک پسې او والله چې خېټه مې خرابه وه او خپې مې کار نه کوي، په دغې وجې نه زه پانېسېدم. اسا نه غودرېږه تا ته چې زه یم خوراکونه مه کوئ او ګډوډ خوراکونه تاسو ولې کوئ؟ کښېنه کښېنه په هفته کې خو ته اوس پاسېدی نه شي. ښه به چې اختر په خیر تېر شو. او جی دا او جین وسیله ده راته ووایه ته سکول کپړې څنګه نه یې راوړې؟ تا جی مونږ نیا کرته یو د اختر ورځ به بس په دې اړه خرابي. ازه ټیک ته ښه مو کړل خو بچې داسې کار کوې د مور او پلار خبره منې، تعلیم وکړې چې غټ غټ سړي دنه جوړ شي. انشاءالله ساله به تاسو سره غټ غټ ګاډي او په هغې کې به ګرځې. استاد جی تا خو هم ډېر تعلیم کړی، ته سکول ته په سایکل لرې، تا څه کم دی غټ ګاډی. او ډاکټره دا کم غمې دي ته را دې خوا کیسري دا ته نشي اخیستی، دا ډېر ګران دی. او دا VVS ډایمنډ افریکن دا $10,000 دی. نه مړه $10,000 یا لږ هغه سړي څه شو هغه خو غیب شو. غیبېده به نه تا ورته $20,000 وویلې.